ډیر یو بد خبر د پی ټی ایم مشر منظور پختون د ترهګرو لپاره جوړه شوې کوټه کې ساتل کیږي. په سلامونو مهرکلای کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. راځئ دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ چې آیا په منظور پختون باندې کوم رقم ظلم تیریږي. د پختونو ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی عبدالله ننګیال د دغه غورځنګ د مشر منظور پختون په اړه اندېښنه ښودلې چې د ده په وینا ګواکې په هغه خونه کې ساتل کیږي چې د ترهګرو لپاره جوړه شوې ده. ښاغلی ننګیال دا څرګندونې داسې مهال مخې ته راځي چې د پاکستان یوې محکمې د ځینو هغو کسانو د پرېښودلو لارښوونه کړې چې تېره اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پختون د نیولو خلاف احتراز کې نیول شوي وو. ښاغلی ننګیال نن بي بي سي ته ویلي په تېرو څو ورځو کې د غورځنګ څه باندې 80 تنه غړي نیول شوي، خو اوس یوازې 10 تنه په توقیف کې پاتې دي او نور خوشي شوي دي. خو د ښاغلي ننګیال په وینا منظور پختون او د غورځنګ 3 نور غړي عارف وزیر، عالم زیب او شاهد شیراني لا هم په ډیره اسماعیل خان مرکزي زندان کې دي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. خو ښاغلی ننګیال د منظور پختون د بند خونې او په هغه وضعیت کې چې دی او ملګري ورسره مخامخ دي اندېښنه وښوده، ځکه د ده په وینا دوی په هغو خونو کې ساتل کیږي چې د ترهګرو لپاره جوړې شوي دي. دا ډول بندخونه په ځایي لهجه کې د چکۍ وایي. ښاغلی ننګیال وایي چکۍ ډېرې وړې کوټې دي چې 3 یا 3.5 ګزه سور او 2 یا 2.5 ګزه بر لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غړی وایي په چکۍ کې بند کسان بهر ته نه را پرېښودل کیږي، له یو واړه سوري خواړه ورکول کیږي او انساني حاجت هم دننه په همدې خونه کې راپکوي. ښاغلی ننګیال چې په خپله زنداني کېدو تجربه لري وایي منظور پختون او نور ملګري د خبرو ته نه پرېښودل کیږي او نه هم څوک د هغو لیدلو ته ورتللی شي. د هغه په وینا چکۍ قبر په شان ده چې له بهر نړۍ سره یې اړیکې پرې وي. تاسو د منظور پختون په داسې وطا کې اوسېدل څه نظر لرئ؟ راځئ دغه خبر را سره بدرګه کړئ چې ټوله نړۍ په همدې باندې خبره سي چې پاکستان یو ظالمه حکومت ده او تل یې غوښتي چې د پښتنو سره ظلم وکړي. دغه ویډیو چې څومره شیر کولی سئ شیر کړئ چې ټول نړۍ په همدې باندې خبره شي. دوستانو نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.